سړی په اپریشن کې یاره شرابو په نشه کې نو دی خامخا ګاډي واډي وایي خو د شرابو په نشه کې چې څوک خپلې ښځې له طلاق ورکړي نو الله فرمایي چې د ده طلاق هم قابل قبول نه دی چې الله ورسره دومره نرمي کوي نو په کار ده چې دې پولیس افسر ورسره نرمي کړی وي ده له دا نه و په کار ده به راوستی وي او ده به عدالت ته مخکې کړی وي او ده به خپل انتقام ځکه چې دا وطن یوازې د ده نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربار جې فرهاد سباون. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل زما پیج سباون دی. ګرانو کتونکو، د 2-3 ورځو نه د 4-5 ورځو نه زه ګورم په سوشل میډیا باندې یو ویډیو د امیر تاکال خبرې اترې روانې دي. څوک کوئی پولیس په غلطه دي، څوک کوئی امیر تاکال په غلطه دی او ډېر خلک داسې دي چې په سوشل میډیا راشي کنځل ویل کوي، څوک په پولیسو پسې کنځل کوي، څوک په امیر تاکال پسې کنځل کوي. نن زموږ سره یو پیره بیا وارث خان امیر صاحب موجود دی چې د ستارو محتاج نه دی. یو پیره بیا راغلی دی، زه ډېر زیاته شکریا کوم، مننه کوم. په دې باندې به د ده نه هم رایاخلو. خو زه به دا خبر وکړم چې دا زیاتره خلک لګیا دي په پولیسو پسې ردې بدې وایي. ټول پولیس چې دي هغه بدناموي. دا غلطه خبره ده. زموږ د KPK پولیس چې دي ماشاءالله مثالي پولیس دي، خو د بدمرغۍ نه داسې پولیس راغلي دي پکې چې هغه د دغې قام یعنې کې د دغې پولیسو نوم بدناموي. نو ورځم د وارث خان امیر صاحب طرف ته د ده نه پکې لږه رایه اخلم. دی به هم خپله رایه راکړي. زما لږه ګله ټیک نه ده، بخښنه غواړم نورې خبرې پرې ما کولې، خو خبرې د ده قیمتي دي لیکن د ده نه به پرې لږې خبرې واخلو. السلام علیکم. لاول خو زه ستا شکریا. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا امیر تاکالی که مثال دا بعض خلک وایي د افغانۍ دی، څوک څه وایي څوک څه وایي څوک څه وایي، خو انسان خو دی، د انسان یو حق او د انسان پر معاشره کې اوسېدل یو الله یو حق ورکړی. خلک دا خبره کوي چې مثال دی د شرابو په نشه کې او ده کنځل کړي. کله چې سړی په اپریشن کې یاره شرابو په نشه کې نو دی خامخا ګاډي واډي وایي خو د شرابو په نشه کې چې څوک خپلې ښځې له طلاق ورکړي نو الله فرمایي چې د ده طلاق هم قابل قبول نه دی چې الله ورسره دومره نرمي کوي نو په کار ده چې دې پولیس افسر ورسره نرمي کړی وي. ده له دا نه و په کار، ده به راوستی وي او ده به عدالت ته مخکې کړی وي او ده به خپل انتقام ځکه چې دا وطن یوازې د ده نه و. خو ده خو ډېره کم نصیبي کړې، د پولیسو یې ډېره غټه بدنامي کړې. د پولیسو سره زه خپل ځانه ډېر پاتې شوی یم او زما یې ډېر زیات قدر کړی، خاص طور د خرقي چې کومه پولیس دي او یا ګل افضل DPO صاحب شو، دې زموږ ډېر قدرونه کړي دي. تکړه تکړه خلک، غازیان، شهیدان په دې کې نیک عمله خلک شته. خو پته نه لګي چې دا د موساد او د رای جنسۍ خلک په دې وطن کې راننوتی دی چې د دې وطن دومره بېعزتي کوي. ځکه چې دا خو څوک د کافر سره هم داسې کار نه کوي. دې سړي چې کومې کنځلې ورځې بدې کړې وې دله دا بلکل نه و په کار. د هر انسان عزت دی، که کمزوری دی، که مظلوم دی، که ده شراب څښلي نو دا وطن داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې مثال شراب پکې حرام دي. دا خو مثال جمهوری حکومت دی او مثال اسلامي حکومت نه دی. نو دغه شی خو په ټول پاکستان کې د شرابو چاټۍ د خانانو ګوزرو کې پرتې دي. څوک ورتلی هم نشي چې دا د څه شي چاټۍ ده. نو لکه دا خو عام دی د کراچۍ کې د دې اړو څه انتها نشته، په هر حجره او په هر ځای کې پراته دي. د دې سړي بېعزتي شوې ده، په دې موږ مکمل مذمت کوو او ډېر انتهایي ظلم شوی دی. په کار ده چې دا که دا خبره داسې بعضې خلک وایي مهاجر دی، مهاجر نه، که دا سړی هندو دی او که دا عیسايي دی او که هر څه دی، خو انسان خو دی که نه، د دې داسې بېعزتي نه و په کار. دې عدالت ته مخکې زموږ عدلیه ښه فیصله کولی شي او ښه هر چا له خپل حق ورکولی شي. نو بهتره دا چې دی هلته بوتلی وی او ده ته هلته خپله سزا میلاو شوې وی. دا چې کوم کار شوی دی دا انتهایي ظلم شوی دی او کم از کم موږ IGP صاحب ته، DPO صاحب ته، DIG ته درخواست کوو چې داسې قسمه پولیس د خپل صفونو نه وباسي او تاسو چې کوم پاسبان طبقه الله مجاهد پیدا کړي او تاسو له الله عزت درکړی دی، تاسو له ډېرو زنانو په سر د حیا څادرې خوروئ، د ډېرو یتیمانیو اسیرانو تپوس کوئ چې دغه متاثره نه شي او دا خلک د منځه وباسئ او مستقل ډسمس کړئ او سزاوارې کړئ او جیل ته یې ولېږئ. صحیح. ډېرې ښکلې خبرې دې وکړلې. کتونکو، دغه خبره روانه ده، د دې خبرې مخنیوی پکار دی. وزیر اعلی فی ایکشن هم اخیستی دی او خبره اصل کې دغه ده چې انجام ته ورسي، اخري انجام ته ورسي. د خبرې نچوړ دغه دی. تر اوسه پورې خو داسې هېڅ څه دغه رانغی چې مونږ نه ولید، نه تصویران د هغه پولیسو ولیدو، هغه د پولیس